ټول عمر په پښتنو باندې مردار بیان وکړه. دا خبره پکې منځ کې راغله، په دې خبرې ځان پوه کړئ. هوټل والدین دا خبرې ماوري، تنور والدین ماوري، رسټورانټ والدین ماوري، زموږ استاد پښتانه دي ماوري. په تاسو باندې چې هوټل کې کوم مړه میان خوړل کېږي دا مردار دي، حرام دي. اوس د منیر شاکر غزوې راوتلی دی، نو وایي میان چې کوم دي دا چې کله ذبحه نه شو نو وایي دا حرام دي او ټول عمر هم حرام وخوړل. نو ګوره اول نمبر خبره دا ده، 1400 کاله وشو په قرآن کریم باندې دا دومره امت نه پوهېدو چې د کم امت متعلق قرآن کریم اعلان کوي کنتم خیر امت اخرجت للناس، چې تاسو غوره امت یې. دومره لوی امت 1400 کاله نه پوهېدو چې هغې میان بغیر د ذبحه کولو نه خوړل، او نن 1400 کاله وروسته یو اول درجې پیل کوونکی سړی راولګي او هغه وایي حرام دی، وایي زه قرآن باندې پوه شوم. دویم نمبر دا عاجز د قرآن نه د سره خبر نه دی. قرآن کریم په څو ځایونو کې د میي د حلت متعلق تذکره کړي بغیر د ذبح نه، بغیر د شرایط د ذبحه کولو نه. لکه قرآن کریم کې دا یو آیات کریمه ده، الله جل شانه فرمایي وی احل لکم صید البحر، حلال کړی شوي دي ستاسو د پاره ښکار د بحر. نو تاسو یو بر وایي، یو بحر، بر تاسو وچې ته وایي او بحر لمدې ته یعنې سمندر ته وایي. نو الله رب العالمین د دې سمندر ښکار ستاسو د پاره حلال کړی دی. په سمندر کې خلک څه ښکار کوي، خو دغه میان ښکار کوي که نه. او دویم وطعامه، خوراک ته هغې درله څه کړی دی، حلال کړی دی. نو قرآن تصریح وکړله چې دا مو درله حلال کړی، اوس دلته شرایط نه دي لګولي چې دا میه براني سودا به څه کوي، ذبحه کوي. دویم نمبر په بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي سورة النحل کې وی وهو الذي، دا الله تعالی هغه ذات ته سخر البحر چې مسخر کړی دی ستاسو د پاره سمندر، لتأکلوا څه د پاره چې تاسو اخرئ منه د دې سمندر نه لحما طریا تازه غوښه. نو لحما طریا تازه غوښه د میي وي که نه، چې کله ته میه راونیسې تازه غوښه ده. نو لحما طریا الله رب العالمین ستاسو د پاره دغه میان چې کوم دي دا سمندر د دې د پاره مسخر کړی چې تاسو ترېنه دغه میان وخورئ، دغه میان ترېنه څه کوي. دریم نمبر الله رب العالمین په بل ځای کې فرمایي سوره فاطر کې وی وما یستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج. هغه دوو سمندرونو تذکره کوي. بیا وی ومن کل تأکلون لحما طریا، د دې هر یو نه ستاسو د پاره خوړل دي د لحم طری، یعنی چې تاسو وخورئ د دې نه هغه تازه غوښه. نو تازه غوښه د څه ده، د میي ده. نو قرآن بېشماره ځایونو کې ذکر کړي چې تاسو د دې نه څه وخورئ، دا تازه غوښه وخورئ. اوس دلته قرآن شرایط نه دي لګولي چې تاسو دا څه کوئ، ذبحه کوئ. دویم نمبر خبره ګوره، قرآن عظیم مونږ ته د یو منکر حدیث متعلق دا خبره نه ده ذکر کړي چې تاسو د خبره ومنئ. البته د رسول الله مبارک متعلق قرآن بار بار ذکر کوي من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول الله اطاعت وکړو د الله جل شانه اطاعت وکړو. قرآن وی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم، اے دا رسول الله چې تاسو ته کوم څه درکوي نو تاسو دغه ونیسئ، او چې د څه نه منع کوي وما نهاکم عنه فانتهوا، د هغې نه منع شئ. اوس رسول الله موږ ته وی اے میان ستاسو دپاره حلال دي. لکه ابن ماجه کې حدیث دی، مسند د امام احمد بن حنبل را نقل کړی، ډیرو کتابونو را نقل کړی چې احلت لنا میتتان، حلال کړی شوي دي زموږ دپاره دوه میتې. په هغې کې یو څه شی دی، الحوت، یو میی دی، والجراد، او بل ملخ دی، یو خاص قسم د ملخ دی. رسول الله وی دا زموږ دپاره حلال دي. او اوس منکر حدیث راځي هغه وایي حرام دي. نو چا باندې چې قرآن نازل شوی هغه وایي حلال دي بغیر د ذبحه کولو نه. او کوم سړی چې د قرآن د پوهېدلو په وخت کې په ثانیه درجه کې پیل شوی دی، په اوله درجه کې پیل شوی دی، دویمه کې پیل شوی، هغه سړی وایي نه، وایي دا چې کوم دي نو حرام دي چې تر څو د ذبحه کړي نه. او زه موږ د منکرینو حدیثونو تپوس کوم د ده نه چې ذبحه کول ضروري دي. نو د نورو ځناورو ذبحه کولو خو طریقه ده چې یو خاص رګونه دي هغه به ورله څه کوي، هغه به وله په چاړه باندې وخي. اوس د میي به په کومو رګونه دي د هغې تعین د قرآن نه وکړه چې هغه به کټ کو،
چې ذبح به راځي.